مونږ په تیر شوي هفته کې د الله رب العزت په توفیق سره د هغه نصیحت په باره کې خبره کوله، کوم نصیحت چې امام مالک رحمه الله خلیفه هارون الرشید ته کړی. موږ څه مختصر تعریف هم د هغوی کړی و چې امام مالک څوک دی او دغه شان خلیفه هارون رشید څوک دی، او بیا د نصیحت اهمیت د مسلمان په ژوند کې، د یو مؤمن په ژوند کې، د یو مسلمان په ژوند کې نصیحت لوی مقام لري. او د مؤمن شان دا دی چې دی نصیحت بل ته هم کوي او دی نصیحت قبلی هم پخپله چې ده ته وشي دی قبلی، دی باندې اوږده خبره شي. بیا دغه نصیحت ابتدایي خبرې ډېرې اهمې وي، هغه ذکر شي. آخرنۍ خبره دا ذکر کېده چې هغه ورته ویلي وي د خپل مال زکات به ورکوې او حج به کوې د هغه مال نه چې هغه پاک مال دی، په حرام باندې حج مه کوه. د هغې نه بعد یې ورته دا نصیحت کړی و، وی مر بطاعة الله واحبب علیها، چې د الله رب العزت د اطاعت به خلکو ته امر کې او په هغې باندې به د خلکو سره محبت کې. څه مطلب د په هغې به د خلکو سره محبت کې، یعنی چې کوم سړی دیندار دی د دې دیندارۍ د لاسه به ورسره محبت کې. وانه عن معاصي الله وابغض علیها، او خلق به منع کې د ګناهونو نه او د ګناهونو د لاسه به د خلکو سره ستا نه لګي. معنی دا شوه چې زمونږ دوستي او دشمني د الله دپاره، چې څومره یو سړی دیندار دی زمونږ خوښ دی، چې یو سړی بدعمله دی زمونږ بدي شي، د دینداري ده. اگر که دا بدعمله انسان زمونږ روري، زمونږ پلاري، زمونږ قام او نسب والی، اوس یو سړی چې دی وجه څه ده؟ ګوره اصل کې خبر هغه دا ده چې زمونږ دوستي او دشمني د الله لپاره ده. دا بدعمله سړی چې دی لګیا دی الله ناراضه کوي او د الله په دشمنۍ کې لګیا دی. زه تاسو له مثال درکړم په دې انسانانو کې. یو سړی لګیا دی ستا د پلار سره دشمني کوي، ستا د تره سره دشمني کوي، ستا د ورور سره دشمني کوي، ته به ورسره څه کوې؟ دوستي خو به نه کوې که نه، ته به د سره دشمني کوې. وجه څه ده؟ ځکه چې ته هغه زما د مشر سره دشمني کوي، نو چې زما د مشر سره نه لګي زما هم سره هم نه لګي. دا لنډه خبره وایي ده. نو دغه شان د مؤمن شان دا دی چې دی دا وایي چې د چا د الله سره لګي زما ورسره لګي، چې د الله سره نه لګي زما ورسره نه لګي. هغه که بیا خپل دی، که هغه لرې دی، که تور دی، که هغه سپین دی، او که هغه عرب او عجم دی. نو بیا په هغه حدیث ذکر کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغې کې دا وایي چې تاسو به یو بل ته د ښه کار امر کوئ او د بد نه به منع کوئ. دا په هر مسلمان باندې ګوره لازم دی، دا یاده کړئ. هر مسلمان باندې دا لازم دی چې دی په ښه کار باندې امر کوي، بد نه منع کوي. خو هغه د طاقت مطابق چې څومره د انسان طاقت شریعت کې بیا دا خبره دې سره تعلق ساتي. لکه د بد کار نه منع کول د دې یو څو مرتبې دي. اولنۍ مرتبه دا چې انسان په لاس باندې راولي. لکه ته یو سړی ویني هغه نشه کوي، د ده د منع کولو بیا 3 مرتبې دي. ته به لازم منع کوې، که نه یې منع کوې نو تا کې بیا د دین یو غټه حصه، یو غټ عمل هغه تا کې نشته. ها منع کولو اولنۍ مرتبه دی ته په لاس منع کوې، په زور یې منع کوې، نو دا خو د هر چا سره نشته دا زور. و د چا سره چې زور دی، لکه باچا شو، علاقې مشر شو، د کور مشر شو، خپلوانو کې مشر شو، هغه سره د طاقت شتي چې هغه په لاس منع کړي، نو دی به الله رانیسي که ده دغه طاقت استعمال نه کړو. اوس یو سړی وایي چې ما خو لاس طاقت نشتی او ما یو کس ولیدو هغه نشه کوي، ده سره اوس طاقت د ژبې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا دا طاقت د اکثرو مسلمانانو سره ښه که داسې دې ونه کړه
که داسې دې ونه کړه ته بیا ګناهګارې که ستا د طاقت راسي دا هم د یو سړي طاقت نه چې یو سړی زه دا نشم ویلی زه کمزوری یم یا پلانې عذر دی پلانې درېیمه مرتبه دا ده چې ته په زړه کې د دې ګناه سره بغض وساتي او د دې ګناه د لاسه دا سړی بدي شي او دغه ځای ورته پرېږدي دا ټول د الله دپاره غیرت دی یعنې یو سړی لګیا دی نشه کوي ځان تباه کوي بل به چې زما ورسره سویمه ده نه دلته دوه خبرې دي یو دا چې موږ د الله دپاره لګیو دویم الله رب العزت دا غلطه لار ویني نو ته به له لاس ونیسي او د دې غلطې نه به یې واړې نیغې لارې ته دا زما او ستا ذمهواري ده که یو سړی روان دی په غلطه لار باندې او په هغې کې دته نقصانات رسي دنیوي لار ده موږ وایو چې دنیوي ده ته ورته لازم وایي چې ګوره دا کار دې غلط دی دا لار دې غلطه ده او داسې مه کوه دغه مه کوه دا شان د دین مسله ده یو سړی زه ینم زما د سترګو په مخ کې د جهنم په لار روان دی په ما لازم دي چې زه دې منع کړم خو څومره او څنګه هغه به زه خپل طاقت ته ګورم خپل وس ته به ګورم که د لاس وس رسي د لاس که د لاس نه رسي د جیبې که د جیبې نه رسي د جیبې نه رسي نو بیا د زړه په زړه کې به دا ګناه هم بده ګڼم دا سړی به هم د دې ګناه د لاسه بد ګڼم دا سره به زما نالګي دا ځای به ورته پرېږدم نو امام مالک رحمه الله هارون رشید ته وی د ښه کار امر کوه د بد نه منع کوه او هم د دغې په بنیاد دوستي او دشمني کوه بیا د هغې نه بعد ورته وی احسن الى من خولك الله تعالی واشکر تفضیله ایاک علیهم الله رب العزت چې دا ډېر اهم نصیحت دی زموږ ټولو دپاره خصوصا د مسافرو دپاره وی هغه څوک چې الله رب العزت تعالی د هغوی د تربیت ذمهواري درکړې ده یا ته په هغوی باندې مشر کړې د هغوی سره به ښه معامله کوې یو سړی ستا ماتحت دی ته پې الله مشر کړې هغې کې ګوره ستا بچي مرالو ستا مزدوران ستا بل کشر ته په یو علاقه باندې مشر هغه ستا کشران دي یو سړی په ملک باندې باچا دی د ملک کې چې کوم خلک اوسېده د هغه کشران ټول پکې دننه راغلي چې د چا چې تا ته ذمهواري درکړی شوې ده د هغوی سره به ښه معامله کوي د هغوی سره به احسان کوي یوه ده او دویمه ده چې شکر د الله ادا که چې ته لا په بعضو مخلوقاتو اوچت کړی دا شکر مقام دی چې الله رب العزت له تعالی دومره مرتبه درکړې ده چې ستا نه ماتحت دي هغه خلک چې هغه هم ستا په شان انسانان دي نو د دوی سره ښه کول بیا وایي چې ما ته وایي د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره را رسېدلې ده فمن کان له خول الله رب العزت چې چاله داسې څوک ورکړي چې د هغوی ذمهواري د ده په غاړې فلیحسن الیهم رسول وسلم وایي د هغوی سره به ښه کوي د هغوی سره ښه کول څه دي چې ته د هغوی حقوق ادا کړي هر څوک چې ستا نه کمزوری دی ستا ماتحت دی ته به د هغه حق ادا کړي بیا یې ورته دا ویلي چې الزم الادب فی من ولیت امر ادبي الله رب العزت چې تا ته د چا ذمهواري درکړې دی چې ته به ده ته ادب ښیې نو هغه ته به لازم ادب ښیې ومن یجب علیک النظر فی امره او هغه څوک چې الله رب العزت تا ته ویلي دي چې ته به د ده خیال ساتي دا څوک دی اوس دا زموږ اولاد دی زموږ کشران هغه وروڼه دي که هغه نور خپلوان دي وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې تاسو کې هر سړی ذمهوار دی او هر یو نه به د هغه د ذمهواري تپوس کېږي ما چې تاسو ته وایي چې د مسافرو دپاره دا خبره ډېره اهمه ده ولې مې وي زموږ دا بچي دا زموږ سره امانت دی ګورې دې به الله تپوس کړي دا خپلوان دا بیبیانې چې کوم زموږ خواوشا کې دي او ذمهواري زموږ په غاړه ده الله رب العزت به دوی تپوس کوي مشکل دا دی چې زموږ ذهن کې یو ټکی دی بس هغه ده چې الله به دوی د رزق تپوس کوي دا خبره صرف د رزق نه ده د رزق خو به الله تپوس کوي دا صحیح خبره ده چې
تا ته د چا ذمهواري درکړی شوي او تا هغوی له اسباب د رزق ګورې، رزق ورکوونکی خو الله دی، خو ته اسباب لټې. نو که ته دې کې غفلت وکړې او کوتاهي وکړې، الله رب العزت به تا نه تپوس کوي. خو صرف مسله دا نه ده که نه، د هغې نه مخکې یو بله غټه مسله ده. د دې خلکو د دې کومو چې ذمهواري موږ ته راکړی شوې ده چې دوی ته به ادب ښیي، دوی ته به سړیتوب ښیي، دوی ته به دین ښیي، دوی ته به عقیده ښیي، د دوی د آخرت هم غم کول غواړي، د دې به هم ګوره الله تپوس کوي. دغه شان د دوی د دنیا به هم غم کوي، د دین به هم غم کوي، د دنیا به هم غم کوي. د دین په غم کې ډېر خلک کوتاه دي. موږ صرف دا وایو چې زه مسلمان یم او زما بچي مسلمان دي، کیسه ختمه شوه. تا چېرته ته د دې بچو سره ناستې، تا دې تپوس کړی چې دوی څه نظریه او څه عقیده ده؟ خصوصا نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هر سړي سره موبایل او چې څه یې واورېدو څه یې وکړو، اوس څه پته لګي چې دوی څه اورېدلي دي، څه یې کتلي دي او په څه روان دي. تا دې چېرته تپوس کړی؟ تا چېرته دې بچو ته د مونځ اودس ویلي دي؟ تا ورته ویلي دي چې دروغ به نه وی، دوکه به نه ورکوې، نشې به نه کوئ، ګیره به نه خورې، پنسې به په ځان پسې نه راکاږي؟ دا ذمهواري دی زموږ د ټولو. دغه شان هغه زنانه چې هغه ستا دپاره حرامې دي، د هغوی سره به نه میلاوېږي، هغوی سره به مصافحه نه کوې. دغه شان د لوڼو تربیت، دا زموږ ذمهواري. یوازې مسله دا نه چې زه ورته ډوډۍ وګورم او خېټې ته ور واچوم، مسله صرف ډوډۍ نه ده، ډوډۍ نه به دوی نه پاتې کېږي. لویه مسله زما او ستا په ذمه هغه دا دی چې موږ د دوی د دین غم وکړو، د دوی د آخرت غم وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم تره چې کله وفات کېدو، او قصه ما هم دې جومات کې ذکر کړی و تفصیلا. ابو طالب چې کله وفات کېدو، د آخري وخته پورې د رسول وسلم کوشش څه چې دې کلمه ووایي. ولې کلمه په دې په ویله چې د ده د آخرت هغه مسله چې دی اسانه شي او الله دې د جهنم نه بچ کړي، جنت ته بوځي. دا صحیح مینه وه د دې خپل تره سره. که دا مینه ستا د خپلو بچو سره یي که نه، ته په دوی باندې په صحیح معنو سره مین چې زما دا بچي په آخرت کې الله د جهنم نه بچ کړي او جنت ته لاړ شي. زما دا بیبي او ښځه دا وایي زما دا خاوند، زما دا مور پلار، زما دا ورور، زما دا خور، چې دوی الله رب العزت جنت ته بوځي. دا حقیقي مینه، دا کول غواړي د خپلوانو سره. موږ صرف مسله ډوډۍ کته او ډوډۍ بره، تنخواه کته او تنخواه بره، او صرف همدغه غم راغستی. د یو سړي بچی د هغه په مخ کې د جهنم په لار روان دی. موږ څنګه دې پلار ته ووایو چې دی د خپل بچي سره محبت کوي؟ د دنیا دا مسله زه اکثر درسونو کې ما ویلم دا خبره، او ویم چې د دنیا دا مسله کې یو سړی د بچي دپاره ډېر سره پیدا نه کړي، دا د نصیب خبرې دي. کله انسان کوشش وکړي خو ډېر څه نه وي، او دې بچي ته نعمتونه کم شو. موږ به دا ووایو چې زه کور کې کم سهولیات چې دي هغه ورته نشتي، ګرمي ده، خولې پرې راماتې دي، پنکه ورته نشتي. صحیح ده؟ دا سخته به څومره خو یو څو کاله ده که نه، بل د الله طرف نه راغلي خبره د نصیب کې نشته. دی به د یو څو کاله سخته برداشت کړي، داسې سخته دم نه، خو زه برداشت به یې کړي. خو چې یو سړی هغه همیشه او ابدي ژوند یې تباه و برباد شي او جهنم ته لاړ شي. صحیح شو، ده په دنیا کې په عیسیانو کې ژوند هم تېر کړو، د به ښه موټرو کې هم وګرځېدو، دته د میاشت په اخره کې ښه تنخواګانې میلاوېدې، پلار به له سمې پیسې لګېدل، هر څه دته میلاو شو. د دنیا چې کم نعمت ته هغه د سره دی، انجام اخرنی دا دی چې لاړ جهنم ته. تا آخر دې بچي له کړي څه دي؟ تا دې بچي له څه کړي چې ته یاد کړې چې او ما دې بچي له دا کړي دي؟ نو زمونږ په غاړه باندې دوه خبرې دي، دین او دنیا. موږ به د خپلو کشرانو کې هر هغه سړی راغی چې ستا په ذمه دا دي چې ته به د هغه تربیت کې، د هغه ساتنه به کې، او دې کې هغه مشران هم رالو چې ذمهواري ستا د هغوی د ساتلو، لکه مور و پلار، نیا نیکه، هغه چې ته پرې خرچه کې تا سره دي. ته د دوی ذمهواري د دین او د دنیا. صرف مسله د دنیا نه ده، د دنیا مسله ګوره اسانه ده، ګرانه خبره هغه د دین ده، ځکه چې هغه تعلق ساتي د آخرت سره، او آخرت هغه ژوند دی چې هغه د همیشه ژوند دی.
نو دا ډېره اهمه مسله ده. اکثر مسافر ټلیفون وکړي صرف دغه تپوس کوي سکول ته ځي که نه ځي، بل تپوس دا کوي کار له وزي راوځي که نه، بل تپوس دا کوي چې پټي ته تللی دی او که نه دی، د ځمکې مسله څنګه شو، د جیداد مسله څنګه شو. اصل مسله هغه دا ده چې ته ټلیفون وکړي، ته شروع د دین وکړي چې د دینداري څنګه ده، دې منزله ځي دا تپوس یې راته کړی، دې د چا سره کیني پاسي، د ده معاملات څنګه دي، د ده کردار څنګه دی، بې د هغې نه بعد دنیوي تپوسونه ترې وکړه، هېڅ خبره نه. او ځکه وی امام مالک وی ما ته دا خبره را رسېدلې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر فضل ابن عباس ته دا خبره کړې وه. فضل ابن عباس دا د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی، هغه ته یې وی د دې خپلو بچو په باره کې ورته وی او د دې خپلوانو په باره کې اخفهم فی الله عز وجل، دا خپل کشران وی د الله نه یې روا. دا رسول صلی الله علیه وسلم وی نصیحت کړو فضل ابن عباس. دا خبر امام قرطبي په خپل تفسیر کې راوړی ده او امام احمد هم دا روایت راوړی. خپل کشران ویرو د الله نه، چې د الله نه دې ویرول که نه ستا ټوله مسله اسانه شو. که بعض ملګري راشي وی زما بچي زما ادب نه کوي، زما احترام نه کوي، زما بچي ما سره دا کوي، دغه کې تاسو به لیدلي او دا خو غالبا هر معاشره کې دا مسلې د هغې یوه وجه دا ده چې ده د خپل بچي د الله نه نه دي هېرولي. او داسې شاذ او نادر کېږي، داسې هم کېږي ولې چې سړی د الله نه ویري خو د هغوی په نصیب باندې هدایت نه او بدبختي خو دا کله ناکله کېږي. نور اکثر چې بچي بد عمله یي که نه دې کې د مور پلار لاس وي، هغه لاس داسې چې دوی یېرولي د الله نه نه دي، او چې د الله نه دې ویرو که نه بیا ترې مه یېرېږه. تاسو ته دا پوته شتي نن سبا داسې حالات دي که نه چې مور پلار د بچو نه یېرېږي، په ما ګزار ونه کړي، ما سره بد اخلاقي ونه کړي، ما له څه جواب داسې د خلکو مخکې رانه کړي وبه مې شرموي. د دې څه وجه ده چې دا پلار او مور د بچي نه یېرېږي؟ وجه یې دا ده چې دا بچی د الله نه یېرېږي. که چېرته ستا دا بچی ستا دا کشر د الله نه یېرېدو که نه بیا ترې مه یېرېږه. ځکه چې د الله نه چې یېرېږي نو هغه ته پته ده چې زما د دې مشر په ما باندې حق دی، زما د دې مور پلار په ما باندې حق دی. که غواړئ چې الله ته هم غاړه ازادي شي، الله ته هم غاړه ازادي شي، او غواړئ چې د دې بچو نه خوند واخلئ، دوی ستاسو ادب وکړي، ستاسو احترام وکړي او تاسو سره ودرېږي په سخته کې، نو د هغې دپاره دغه نصیحت باندې به عمل کې چې اخفهم فی الله عز وجل، د الله نه به یېرئ. دا به ورته وښیي چې بره په عرش باندې اسمانونو د پاسه یو رب دی، د هغه نه یېرېږه، نه بچیه دا داسې به نه کوي. او دا د وړوکوالي نه خلک ترتیب راوالي، دا داسې هم نه کېږي چې دی به 20 کالو ته ورسي او ته به ورته وروسته بیا مسلې. د ماشوم تربیت د وړوکوالي نه به دقه شان کړي چې دی وړوکی دی قدم واخلي او دی لږې لږې خبرې زده کړي، د دې ځینه د تربیت شروع شو. تربیت هغه 20 کالو کې بیا نه کېږي، 13 کې نه کېږي، د وړوکوالي نه ته تربیت شروع کړه چې اوس هر روان وخت په وخت ورته نه الله په دې ناراضه کېږي، نه داسې به نه کوې، دا د الله نه دی خوښ، دا کار د الله خوښ دی. په دې چې دا بچی رالوی شو که نه نو باذن الله سبحانه وتعالی ستا دا بچی دی به په هغه بچو کې چې ستا ورپې سترګې یخېږي او تا له به الله د هغه د لاسه عزت د دنیا او د آخرت